څه پیدا کړي. دویم اعتراض دلته دا و چې دوی خو غیبت وکړه د انسان، من یفسد فیها، حالانکه غیبت خو ګناه ده. نو د هغې یو جواب بعضې علما دا کوي چې ملائک پاک مخلوق دی، هغه د چا غیبت او سپکاوی نه کوي، بلکې غرض او مقصد دلته استفسار او تپوس و. قانون هم دا دی چې کله یو مجرم قاضي ته پیش شي نو بل ګواه د هغه د جرم د ثبوت دپاره په هغه ګواهي کوي چې دکې دا فلانکې جرم دی. نو چې کله فلانکې جرم دی نو هغې ته څوک شرعاً غیبت نه وایي، بلکې د مجرم ښکاره کول پکار دي چې علاقه د جرم نه او د جرمون نه پاکه شي، فساد نه پاکه شي. دا یو مسله هم ده چې کله یو انسان تا نه څوک تپوس وکړي، یو ځای کې نکاح کوي، یو جینۍ سره نکاح کوي یا جینۍ په نکاح کوي او تا نه تپوس وکړي چې دا ستا ګاونډي دا څنګه خلک دي، نو تا باندې لازم دي چې پوره حالات ورته بیان کړي، چاهے کې بد صفات یا غم ورته ووي. دا بد صفات بدل د غیبت او ګناه نه، بلکې دا به په تا باندې یو امانت وي. که تا دا بد صفت د هغوی پټ کړل نو تا جرم او ګناه وکړه، تا خیانت وکړه هغه سره. بیه شرا کې څوک یو ګاډی اخلي یا پلاټ یا ځمکه الي او هغه ځمکه کې څه نقصان وي نو د هغې عیب به خامخا بیانوي چې کله ستا نه تپوس وشو. که خبره دې ښکاره نه کړه نو تا خیانت وکړه، تا ظلم وکړه. دغه شان انسان بل سره شراکت کوي او تا نه څوک تپوس وکړي چې هلک او د ملګری تا سره ډېر ګرځي راګرځي، د معاملات درست دي او که درست نه دي، یا تا سره امانت دي بل چا سره امانت دی او د هغه باره کې معلومات کوي چې دا شی د سره زه امانت کوم، دا انسان ټیک دی نه دی ټیکه، نو پورا حالات به بیانې او دا شرعاً غیبت نه دی، بلکې دا په تا باندې امانت دی. دا خبره به ته خامخا ښکاره کوې او ستا فریضه ده چې صفا حال احوال ووې. او دا په احادیثو کې هم د دې اجازت راغلی دی. یو زنانه راله نبی پاک علیه السلام ته وفرمایل چې معاویه رضی الله تعالی عنه او ابو جهم رضی الله تعالی عنه ما باندې خطبه کړې ده. خطبه پښتانه ورته جرګه یا مرکه وایي چې په نکاح باندې یو زنانه اخلي. نو ته ماته څه حکم کې څه مشوره راکړې؟ نبی پاک ورته فرمایي وایي ابو جهم چې کوم دی دا ډېر وهل کوي، ګوره زنانه ډېر وهي، او معاویه چې کوم دی دا ډېر غریب دی، هسې نه چې د غربت د وجې نه بیا ورسره زندګي نه تېرې او بیا طلاق طلب کې. زه مشوره دا کوم چې اسامه سره نکاح وکړه، هغه خوش اخلاقه هم دی او مالداره هم دی، ستا زندګي به ورسره ښه تېرېږي. دغه شان یو موقع کې نبی پاک علیه السلام فرمایي وي د انصارو زنانو په سترګو کې څه خاص نقصان دی، لہذا مخکې نه پوره معلومات کوئ چې بعد کې بیا طلاق ورکوئ یا خفګان وي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې ځان مطمئن کړو بیا نکاح وکړي. نو علما فرمایي چې کله د نکاح په باب کې یا د بیع شرا باب کې یا د شراکت امانت په باب کې تا نه تپوس وکړي نو ته به پوره خبره ښکاره کړې او خبره به پټې نه. نو دلته رب العالمین د ملائکو نه چې کوم تپوس کوي نو دا غیبت نه دی، بلکې دوی هغه خبره ښکاره کوي چې دا ولې داسې کوي، د حکمت دی په دې کې ستا څه دی رب العالمین. او بیا غیبت څه ته ویلی شي؟ غیبت دې ته ویلی شي چې د یو مسلمان رور یو غیب ته ښکاره کړي چې هغه کې موجود وي او هغه پرې خفه کېږي. زمونږ پښتنو کې دا مشهوره ده، هلکه وي غیبت مه کوه، هلکه وي دا خو د زه مخامخ هم ویلی شم. چې مخامخ ویلی شي دې سره غیبت نه چې کومه ګناه د هغه ختمیږي نه، هغه غیبت دی. غیبت دا دی چې یو مسلمان ته یو بد صفت د وجې نه یادې او هغه بد صفت په هغې کې وي، بیا برابره خبره ده که مخامخ یې ورته وي که پټ یې ورته وي، دومره ده که ښکاره او مخامخ یې ورته وي نو دا دوه جرمونه دي. یو غیبت تا وکړه بل تا تکبر وکړه، ځکه تکبر څه ته ویلی شي؟ حدیث کې راځي غمط الناس و بطر الحق، انسان او مسلمان سپک ګڼل او د حق مقابله کول. نو ته چې د یو مسلمان عیب بیانې او مخامخ یې ورته بیانې نو ته خو د هغه سپکاوی کې اته سپک ګوري، نو تا غیبت هم وکړه او د هغه سپکاوي د وجې نه ته متکبر هم جوړ شوي. او بعضې بیا دا وایي چې نه دا کار خو ورکشته، نو غیبت دې ته وایي چې هغه عیب په هغه کې وي نو غیبت ورته وایي، او که ورکې نه و او بیا تا خبره وکړو دا خو تهمت شو، دا خو د غیبت نه موچته ګناه شوه. د غیبت نه ځان ساتل پکار دي، عظیمه ګناه ده او انسان نیکۍ په دې سره بربادېږي. حسن بصري باره کې راځي وایي هغه یو ځل چاته د کجوري ولیږلي، هغه سړی حیران شو
چې زه نه دومره غټ سړی یم چې حسن بصري غوندې امام ما ته دومره تحفه رالیږي او نه ما څه ښه کار کړی دی. تپوس کوي چې دا په کم خوشحالۍ کې ما ته حسن بصري دا کجوري رالیږلي دي. وایي هغه وایي چې زه خبر شویم چې تا زما غیبت کړی دی، تا خپلې نیکۍ ما ته رالیږلي دي، خپلې نیکۍ دې زما په عملنامې کې شاملې کړي دي. زه ستا شکریه ادا کول غواړم. نو یو طرف ته خو زموږ نیکۍ شته نه، نیک اعمال زموږ ډېر کم دي او چې کم ویم نو په غیبت سره به هغه لاړې شي او ختمې به شي. لہذا احتیاط کول پکار دي. چې کم مسلمان تا ته غیبت کوي نو فوراً ورته دا خبره ماته مه کوه. او دا خبره یاد وساته، سلف علماونه منقول ده چې یو انسان تا ته راغی او د بل غیبت درته کوي، وي ته په دې خبره باندې پوه شه چې سبا به ستا غیبت دا بل مقام باندې وکړي. لہذا غیبت ته مه خوشحالېږئ، خپل هم ځانونه کنټرول کوي چې غیبت ونه کوي. هسې نه چې آخرت هم نقصان دی شي، هسې نه آخرت کې نیکو اعمالو د وجې نه تاسو ته ګناهونه میلاو نه شي. یو حدیث کې راځي، دا حدیث زه بار بار بیانوم، نبی پاک فرمایي چې تاسو مفلس پیژنئ؟ صحابه وایي او مفلس خو موږ هغې ته ویو چې زر او زمین ورسره نه وي، زر ورسره نشته، ځمکه ورسره نشته، پیسې ورسره نشته، غریب دی. نبی پاک فرمایي وي نه، مفلس هغه نه دی، مفلس هغه دی چې دنیا کې نیک اعمال کړي او آخرت ته نیکو اعمالو سره لاړ شي لیکن د غیبتونه کړي، پردی حق خوړلی، رب العالمین د نیک اعمال د بل په عملنامو کې شامل کړي او دا پاتې شي بغیر د نیکو. بې د غیبتونه ډیر کړي، نیک اعمال ختم شي، بې د نورو مسلمانانو ګناهونه د باندې انبار شي. لہذا غیبت عظیم الشان جرم دی او بیا د علماو بعضې خلک غیبت کوي. دا فلانکې مولا داسې، علما فرمایي د علماو غوښې زهرجنې دي. غیبت کول څه ته ویلی شي؟ د خپل مؤمن مسلمان مړ رور غوښه خوړل. وروسته به تاسو ته 26مه سپاره کې راشي. نو بیا چې غوښه زهرجنه وي نو د علماو غیبت کول د هغه غوښه خوړل دي او زهرجنه غوښه خوړل ستا ایمان ستانه بیا سلب کوي، ستا ایمان ستانه ختمیږي. دغې وجه نه علما فرمایي څوک چې د علماو غیبت کوي دا خاتمه اکثره خرابیږي. څوک چې د علماو غیبت او سپک وایي د هغه بچو کې به عالم نه وي، هغه به علم ته متوجه کیږي نه. اکثره خلک نن دا وایي ځکه بچو کې مې عالم نه وي نو دې څه فایده ده. قسم په الله دا د هغه چا نه تپوس وکئ چې په تورو خاورو کې نن پروت دی او بچی عالم دی چې څومره فایده هغه ته رسیږي. او د هغه چا نه هم تپوس وکئ چې بچی عالم نه دی او ډېرې بنګلې او پلازې او شیزونه ورته پریښي دي، ګناه به ورته میلاویږي او نه ثواب. لہذا د علماو غیبت نه دی کول پکار، خپل هم دین زده کول دی او بچو باندې هم دین زده کول پکار دی او دا بیا ستا دپاره صدقې جاریه ده. که ته مړ هم شي رب العالمین به تا ته اجر درکوي او دا به تاسو ته په آخرت کې پکاریږي. بل جواب بعض علماو دا کړی چې ملایکو دلته د یو کس نوم نه دی اخیستی، نه د یو کس خبره کړې، دا د یو جنس خبره شوې ده او د یو جنس صفات بیان کړي چې دا جنس کې خدا دا صفات دي. لہذا دا غیبت نه دی بلکې څه معلومات